الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، روزمره ژوند د آدابو په سلسله کې تر اوسه پورې چې کوم آداب مونږ ووي، پای کې د ټولو نه اولني آدابو سحر د راپاڅېدو په وخت کې آداب، بیا د هغې پسې د اودس آداب مونږ بیان کړو، بیا د هغې نه وروستو د غسل آداب بیان شو، بیا د لباس آداب بیان شو، بیا د پیادل ګرځېدو آداب بیان شو. اوس د سحر په وخت کې د مسلمان اولنی کار دی چې د مسجد ته ځي، د مانځه دپاره ځي. نو د نن نه به انشاءالله مونږ د مسجد آداب بیانو. په دې سلسله کې د ټولو نه اولنی ادب دا دی چې کله مونږ مسجد ته ځو نو چې په لاره باندې هغه کلمات وایو، هغه دعا غواړو، کومه دعا چې د نبي علیه الصلاة والسلام نه موږ ته منقول ده، را رسېدلې ده. امام مسلم رحمت الله علیه د عبدالله ابن عباس رضی الله عنه په روایت سره یو حدیث ذکر کړی دی، اوږد حدیث دی. پای کې هغه اول د نبی علیه الصلاة والسلام د شپې د قیام، د شپې د مونځ حالات ذکر کړي دي، او بیا په آخره کې کله چې اذان وشي او د اذان نه وروستو نبی علیه الصلاة والسلام اودس وکړي او بیا جومات ته ځي، مسجد ته ځي د مانځه دپاره. نو په هغې روایت کې عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې نبی علیه الصلاة والسلام په لاره باندې دا دعا غواړي: اللهم اجعل فی قلبی نورا، ای الله زما زړه روښانه کړي، زما په زړه کې رڼا راولي د هدایت. وفي لسانی نورا، او زما په ژبه کې رڼا راولي د حق د بیان، د حق د بیانولو. وجعل فی سمعی نورا، او زما د اورېدو په طاقت کې، زما په غوږونو کې رڼا کې چې په دې باندې زه ناحقې، ناجایزه، ناروا خبرې نه اورم بلکې د حق بیان پې اورم. وجعل فی بصری نورا، او زما پسترګو کې رڼا راولي، نور د هدایت چې باغې سره صرف او صرف زما سترګې او نظر په هغې ځایونو باندې لګي چې زما دپاره روا دي. وجعل من خلفی نورا، او زما نه وروستو رڼا راولي، مطلب زه چې په کومه لار باندې زما د هدایت لارې چې په ما پسې نور خلق هم راځي، چې هغوی په ما پسې زما د رڼا پسې راځي. وجعل من امامی نورا، او زما مخې ته رڼا کې چې په ژوند کې زه څومره په مخ کې زما چې هدایت زما نه مخې ته چې زه د هدایت نه محرومه نه یم. وجعل من فوقی نورا، او زما د پاسې نه زما ته د هدایت رڼا راولېږي. وجعل من تحتی نورا، او زما د لاندې د خپو د لاندې د طرف نه ما ته رڼا نصیب کړي. او اللهم اعطنی نورا، ای الله ما ته رڼا راکړي، ما ته رڼا راکړي د انسان د ټولو نه لوی ضرورت په دنیا کې د هدایت رڼا، او په آخرت کې هغه رڼا چې هغه د آخرت د ظلماتو مداوه جوړېږي. د آخرت کې د قیامت په ورځ باندې تورې تیارې وي، چاته به د تلو لار نه معلومیږي سوا د هغې کسانو چې هغه اهل ایمان دي. الله رب العزت به دیو ته رڼا ورکړي، صرف او صرف د دیو سره به رڼا وي. نو د دغې رڼا سوال دا چې کله مونږ جومات ته ځو په طور خاص، ځکه چې جومات ته مونږ ځو د دغې رڼا، د دغې هدایت، د دغې د سعادت د حصول لپاره، نو چې هغه مونږ مستحضري مونږ ته چې مونږ د کم کار دپاره ځو او هغه د الله نه غواړو هم په لاره باندې، د دې دعا مونږ د یادولو التزام وکړو. او بیا دا چې کله مونږ ځو جومات ته په هر مانځه کې چې دا دعا مونږ لولو. الله دې مونږ د عمل کولو توفیق